قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې خپرونه پیلوم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د زړونو اصلاح. درنو اوریدونکو، د الله رب العزت د دوستۍ مقام ته څنګه ورسیږو؟ د بخاري قدسي حدیث دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترسته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله تعالی فرمایی څوک چې زما له دوست سره دښمني وکړي له هغه سره د جنگ اعلان کوم، او تر ټولو ګران عمل چې بنده ما ته رانږدې کوي فرضونه دي، او همداراز بنده په نوافلو سره ما ته نږدې کیږي، یعنی د نفلی لمنځونو په ادا کولو سره ما ته نږدې کیږي تر دې چې هغه مې دوست شي. نو کله مې چې دوست شو، غوږ یې ګرځم چې پرې اوریدل کوي، سترګه یې ګرځم چې پرې لیدل کوي، لاس یې جوړیږم چې پرې کار کوي، او پښه یې ګرځم چې پرې په لاره ځي، او که له ما څخه څه وغواړي ورته یې ورکوم، او که ما ته پناه راوړي هغه ته پناه ورکوم. درنو اوریدونکو، نو څوک چې غواړي د دوستۍ دغه مقام ته ورسیږي باید د فرض لمنځونو له لارې الله ته نږدې شي، لکه د 5 وخته د فرضي لمنځونو په ادا کولو سره او د الله رب العزت د نورو فرضونو ادا کولو سره. ځکه الله تعالی فرمایي تر ټولو ګران عمل چې بنده ما ته رانږدې کوي هغه فرضونه دي. نو مسئله ډیره ساده ده. ان نوی ځوان ورور، همدارنګه نوې پیغله نجلۍ چې یوازې عمرونه یې 15 او 16 کاله وي، کولی شي یوازې د فرض لمونځ په ساتنه، د لمونځ په ادا، همدارنګه د حجاب په اغوستلو او نورو فرضونو سره د الله دوستان وګرځي. نو که زموږ یو نوی ځوان ورور 5 وخته د لمانځه پابند اوسي، او د دې ترڅنګ د الله رب العزت نور فرضونه ادا کوي، موږ دته زیری او بشارت ورکوو چې دا د الله رب العزت د دوستۍ مقام ته رسیدلی. همدارنګه که زموږ یوه نوې پیغله خور د 5 وخته لمنځونو پابنده اوسي، هغه جامه او هغه لباس اغوندي چې الله او د الله رسول ورته ویلي، او د نورو فرائضو پابنده هم اوسي، موږ زیری ورکوو چې دا خور د الله د دوستۍ مقام ته رسید. دغه راز بنده د نفلي لمنځونو په ادا کولو سره الله رب العزت فرمایي ما ته نږدې کیږي تر دې چې هغه مې دوست شي.
نو د فرضونو له پوره کولو وروسته نفلونه شروع کړه. هغه میندې او خویندې چې وایي موږ له الله څخه ویریږو، 5 وخته لمنځونه کوو، تسبیح مو په لاس کې دي، اذکار وایو، خو حجاب نه کوو. ډیری خویندې داسې دي. زه دې خویندو ته وایم لومړی باید فرض ادا کړئ، وروسته د دې نه تاسو نفل ترسره کړئ. د نفلي لمنځونو له ادا کولو، د نفلي صدقاتو له ورکولو، د نفلي روجو له نیولو څخه تاسو ته مهم او اهم شی حجاب دی. نو هره مسلمانه خور باید په پوره ډول د الله لوري ته مخه وکړي. مګر د دوستۍ مقام ته د رسیدو لپاره باید لومړی فرضونه او د فرض له ادا کولو نه وروسته سنتونه او نوافل ترسره شي. که ته ټول عمر نفلي روجې ونیسې، په شپه او ورځ کې 500 رکعاته نفلي لمنځونه وکړې، په لکونو نفلي صدقات ادا کړې، خو چې حجاب نه کوې د الله د دوستي مقام ته نشي رسیدلی، الله به درنه پوښتنه کوي. الله فرمایي دغه راز بنده د نفلي لمنځونو په ادا کولو سره ماته نږدې کیږي تر دې چې هغه مې دوست شي. نو کله مې چې دوست شه، غوږ یې ګرځم چې پرې اورېدل کوي. څه معنا؟ نو بې له حلالو او ښکلو خبرو څخه نور څه نه اوري، او ان که حرامه خبره هم واوري، نو الله رب العزت بیا په داسې کار اړوي چې ترې ګټه واخلي او د ظالمانو په اشتباه پوشي او د دغسې اشتباه کوونکی نشي. الله فرمایي غوږی ګرځم چې پرې اورېدل کوي، سترګی ګرځم چې پرې لیدل کوي. فکر وکړه، الله دې سترګه شوه او ته پرې لیدل کوي. په رښتیا چې دا له حده زیاته مینه ده، له حده زیاته دوستي ده. ای هغو کسانو چې خپل عمرونه مو د خیالي مینې په لټه او هڅه کې بې ځایه تیر کړل، پوه شئ چې یوازې له حلالې لارې او د واده په مرسته هغه ترلاسه کولی شئ. ای خورې، 10 کاله کیږي چې د هغه ځوان په مینې پسې چې ستا همدغه مینه د الله د مینې د هېرېدو باعث شوه، ته ډېره بېچاره یې. په دې لکه څرنګه چې ښایي تا الله نه دی پیژندلی، نو ځکه بېچاره یې. الله وایي زه یې غوږ ګرځم چې پرې اورېدل کوي، زه یې سترګه ګرځم چې پرې لیدل کوي، زه یې لاس جوړېږم چې پرې کار کوي، زه یې پښه ګرځم چې پرې پر لاره ځي، او که له ما څخه څه وغواړي هغه ته یې ورکوم، او که ما ته پناه راوړي هغه ته پناه ورکوم. آیا اوس پوه شوئ چې د مینې او محبت درجه چیرته رسیږي؟ علما لیکي عجیبه نه ده چې غلام او مریی خپل بادار ته د مینې اظهار کوي، مګر د ډېرې حیرانۍ ځای دی چې یو واکمن خپلو بندګانو ته د مینې او ملګرتیا ښکارونه کوي. همدارنګه امام بخاري رحمه الله او امام مسلم رحمه الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل قدسی حدیث را نقل کړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله تعالی فرمایی من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا ومن تقرب الیه ذراعا تقربت الیه باعا ومن آتانی یمشی اتیته هرولة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی چې الله تعالی فرمایی څوک چې ماته د یوې ولیشتې په اندازه رانږدې شي، زه د ذراع یعنی د لاس د یو څنګل په اندازه ورته نږدې کیږم،
او څوک چې د یوې څنګل په اندازه ماته نږدې شي زه د یو باع یعنی د 2 څنګلو په اندازه ورته نږدې کیږم او څوک چې زما په لورې را روان شي زه په منډو ورپسې ورځم. درنو اوریدونکو د تیز تک په کلمه کې غور وکړئ. آیا کولی شئ تصور وکړئ چې دغه په لاره تګ د چا لخوا د چا لورې ته دی؟ د هغه تیز تک دی چې د لویۍ او جلال له شان سره یې ښایي. الله تعالی له خپل لوړ مقام څخه له تا سره مینه کوي او ای بیچاره ته څه ارزښت لرې چې الله تا سره مینه وکړي او په منډه دې خواته راشي؟ ته څوک یې؟ ته خو یو وار د الله شان وګوره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، د حدیث ابن حبان او ابو نعیم په حلیة الاولیاء کې را نقل کړی دی. ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، و آسمانونه د څوکۍ په وړاندې یعنی د کرسي په وړاندې د داسې حلقې په څیر دي چې په بیابان کې اچول شوي دي، او د عرش لوړتیا په څوکۍ او په کرسۍ باندې پر حلقې د بیابان د لوړتیا په څیر ده. اوس نو ستا حجم او ستا کچه څومره ده؟ په دومره وجود سره الله تعالی له تا سره د مینې او محبت اظهار کوي. څه وایي؟ څوک چې زما لورې ته را روان شي زه ورپسې ورمنډې وهم. نو درنو اوریدونکو، راځئ چې د الله رب العزت د فرضونو په ادا کولو سره د الله رب العزت د دوستۍ مقام ته ورسیږو. د بخاري، مسلم او د مسند احمد حدیث دی. راوی د حدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، الله تبارک و تعالی څرنګه چې د هغه له شان او مقام سره ښایي د شپې په 3 وروستۍ برخه کې د دنیا آسمان ته راښکته کیږي. درنو اوریدونکو، دا په دقیق ډول هماغه وخت دی چې موږ پکې ویده یو. یا ځوانان، هلکان او پیغلې نجونې دې ته انتظار باسي چې پلار او مور یې څملي څو د ناروا تلویزیوني چینلونو ننداره وکړي، یا د انټرنټ له لارې په خپلو کې چټ وکړي او څوک هغوی ونه ویني، یا د ټلیفون له لارې په ګناه لاس پورې کړي. دا هغه وخت دی چې پکې ګناه یا خوب ډیر کیږي. الله د شپې په 3 وروستۍ برخه کې د دنیا آسمان ته بلا کیف راښکته کیږي او فرمایي، آیا غوښتونکی شته چې ورته ورې کړم؟ آیا څوک شته چې بخښنه وغواړي او زه ورته بخښنه وکړم؟ آیا څوک شته چې توبه وباسي څو یې زه توبه قبوله کړم؟ آیا څوک شته چې دعا وکړي او زه یې قبوله کړم؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وینا له مخې داسې هره شپه پیښیږي. دا په دې معنا ده که انسانان له کلونو او ورځو راهیسې له الله څخه غافله وي، ان که ټول انسانان خپل ټول عمر په غفلت او بیلارۍ کې تیر کړي، د الله رب العزت راښکته کیدل، توبې قبلول، بخښنه او د اړتیاو پوره کول بندښت نه مومي. دا ډیر ښایسته تړاو دی. الله رب العزت غواړي دغه اړیکه د محبت پر بنسټ د محتاجو او مخ اړوونکو بندگانو ترمنځ را پیدا کړي. د دغې رابطې د رامنځته کولو د څرنګوالي د درک لپاره دې قدسي حدیث کې غور وکړي.
دا قدسی حدیث امام مسلم رحمه الله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په روایت سره رانقل کړی. ابو هریره فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې الله تعالی فرمای قسمت الصلاة بیني وبین عبدي قسمین فإذا قال العبد في صلاته الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی الله تعالی فرمایی لمونځ مې د ځان او بنده ترمنځ دوه برخې کړی. کله چې بنده په لمانځه کې ووایي الحمدلله رب العالمین، الله فرمایی بنده زما حمد او ستاینه وویله. کله چې ووایي الرحمن الرحیم، الله فرمایی بنده زما ثنا او مننه ادا کړه. کله چې ووایي مالک یوم الدین، الله فرمایی بنده زما عظمت او لویی بیان کړه. په همدې خاطر یو تابعی وایي دا مې زړه غواړي چې د سورت فاتحې د لوستلو په مهال ځنډ وکړم څو د الله د ځواب تصور وکړم. او کله چې بنده ووایي ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله فرمای دا زما او د بنده ترمنځ ده او د بنده غوښتنه مې پوره کوم. او کله چې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ووایي، الله فرمای دا هم زما د بنده حق دی د هغه غوښتنه پوره کوم. آیا په لمانځه کې دی په همدې شکل او په همدې تصور کله سورې فاتحه لوستلې یا ځان خلاصوي؟ د لمانځه ویشنه څه ډول ده؟ ولې لمونځ زموږ او د الله ترمنځ ویشل شوی دی؟ له دې کار څخه موخه او هدف څه ده؟ په همدې خاطر امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دغه اړیکه وموندله. پوه شو چې دغه اړیکه د مینې او محبت اړیکه ده او مسئله د لمانځه او زکات مسئله نه ده، بلکې د مینې او مهربانۍ مسئله ده. نو ویې ویل که ما ته وویل شي د قیامت په ورځ دی د عملونو شمیرنه پلار او مور ته ښایي ور وسپارو، نو زه نه منم. په دې چې الله مې د پلار او د مور په نسبت پر ما ډیر زیات مهربانه دی. نو لمونځ چې زموږ او د الله رب العزت ترمنځ ویشل شوی په دې خاطر چې زموږ او د الله ترمنځ د مینې او محبت اړیکه ده. دلته د مینې تړاو ټینګ دی چې الله رب العزت د آیتونو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د احادیثو په وسیله د هغې په اړه له موږ سره خبرې کوي. ښایي پوښتنه وکړئ ولې دا ټول مینه او محبت؟ زه یو مثال درته راوړم تر څو تاسو ښه پوه شئ. څوک چې څه شی په خپلو لاسونو باندې جوړ کړي هغه یې خوښیږي که نه؟ تاسو نه پوښتنه کوم تاسو خپلو زامنو او خپلو اولادونو سره ولې دومره مینه لرئ؟ ځکه هغوی ستاسو د وجود یوه برخه ده او تاسو دا احساس کوئ چې تاسو د هغوی څښتنان یاست. نو هر څوک چې څه شی جوړوي یا څوک چې کومه شرکت یا کارخانه جوړوي، څه یې چې جوړ کړي وي له هغه سره تړاو لري، ځکه دا هغه پورې تړاو لري او هغه یې خوښوي. د دغې مینې او محبت د درک لپاره د الله دغې خبره کې غور کوو چې شیطان ته یې
آدم علیه السلام ته د سجدې نه کولو په مهال کړې ده. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ای شیطانه څه شي منع کړې د هغه شي له سجدې نه چې ما په خپلو لاسونو پیدا کړی دی. نو درنو اوریدونکو ستاسو پلار آدم علیه السلام د الله په لاسونو سره پیدا شوی دی. همدارنګه په سورت حجر کې 9 آیت کې الله فرمایي فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هغه وخت چې هغه مې جوړ او تیار او ما پورې اړوند روح مې پکې پوکه نو په وړاندې سجده وکړئ. ځکه الله موږ سره مینه کوي. دا په دې خاطر چې موږ الله پورې تړاو لرو. الله زموږ څښتن دی، الله زموږ خالق دی، الله زموږ مالک دی. الله رب العزت دې موږ او تاسې ته د هغو اعمالو توفیق را نصیب کړي چې په واقعي بڼه د الله رب العزت د دوستۍ مقام خپل کړو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ.